او بس دا پردی ملک دی وایي پردی کار دې نیمه شپو د هغه همداسې زه خو دومره خوشحال یم که نه چې ډېر خوشحال یم ځکه چې پردي ملک کې د خبره نه منل کېږي خپل سر باندې نسي ګرځېدلی ما نوم خو حاصل خان ده او هغه لاهور نه راغلي تقریبا دا 3-4 کاله کېږي هلته وو او بس دا پردی ملک دی وایي پردی کار دې نیمه شپو د هغه همداسې اوس که مونږ هر څومره دلته وخت تېر کړو بیا ماجر داسې دی او ها دی بیا وایي ماجر بار کې او دا د تقریبا نن هم دلته 2 ورځ ده دې ګرمۍ کې مونږ تېروو ماشومان را سره دي واړ که نه اوس کار څومره پاکستان کې ماجر یې مونږ دا درخواست ورته کوو ایاو عزت کې دې راوځي او بس ښه په عزت سره دې راسي اوس داسې ځینې کسان دي دلته سړی اوښتي دي نارینه زنانه پاتې او داسې هم دي که نه زنانه اوښتي دي سړی پاتې دي افغانستان کې مونږ د کابل نه او مونږ بس انشاءالله دا پیره چې لاړ شو کوشش کوو چې بیا را نه سو او نورو افغانانو ته هم دا درخواست کوو مونږ چې خپل وطن کې کار وکړي او کوشش دی وکړي چې خپل وطن نه ونوځي زه خو دومره خوشحال یم که نه چې ډېر خوشحال یم ځکه چې پردي ملک کې د خبره نه منل کېږي خپل سر باندې نسي ګرځېدلی شپې ناوخته هم نسي ګرځېدلی ضرورت شی هم وخت نه بغیر نسي راوړلی ما نوم سید محمد دی چې پنډۍ نه راغلی یم تقریبا زه ماشوم دی پاکستان ته راغلی یم او تقریبا دا د اوس سپین ږیری یم بېرته وطن ته ځم دلته مو وطن کې مو نه هېڅ نه مو ځای شته نه مو هېڅ شی شته بس دا د اوس روان یم دغه افغانستان ته 15-20 کاله مو تېر کړی په دې افغانستان کې بېروزګاره یم وروره هېڅ شی نشته وروره کمرې مو نشته حویلۍ مو نشته د پاکستان نه چې اوس افغانستان ته ځو حویلۍ مو نشته کمرې مو نشته هېڅ هم نشته مزدوري کوله بس کله ډیاړي وه کله به خښته وه کله به بل کار دلته تقریبا 12 کسه